عبدالرحمن بابا فرمایي که دفتر د خپل قسمت د چا په لاس وي بدې برخې به چا کله قبلولې او څوک له خاورو ایرو پاسه وي تخت ورکړې څوک له تخت د ایرو په ډیران وولې ستا چې نیت د اشنایۍ نه و صنمه د رحمان سترګې دې ولې نه ګنډلې د ازل په ورځ د برخو جواري وه ای رحمان چا بیلو دی چا ګټلې او ای عاقل راشه غوږ ونیسه ماته مرګې نه پرېږدي سړی خپلې رضا ته د اجل سواره په تخت په درله راشي ناګهانه به تالا شي وایم تا ته او ډېرې ماتې کې مړی د قبر جنو چې له قبره به یې نه کتل هیچ چاته او بادشاهان یې واړه خاک د بیابان کړل نظر وکه سکندر پسې دا راته او په ژوندوني توبه وباسه رحمانه چې قیامت کې شرمنده نشي مولا ته عبدالرحمن بابا فرمایي خزانه په سخاوت سره زیاتیږي د کووي اوبه چې وباسي بسیار شي او مړول د وږې ګېډې مشکل نه دي مړول د وږو سترګو مشکل کار دی او کم خوراک سړی نږدې شي فرښتو ته هر سړی چې بسیار خور شي بسیار خوار شي او یاره یاره هر څوک وایي په جهان کې زه به پس له مرګه وایم چې یار یار شي او د رحمان دا پوچګویي څه په کار نه ده عاشقي په گفتار نشي په کردار شي او عالمان دي روښنایي د دې دنیا عالمان دي د تمام جهان پیشوا او په مجلس د عالمانو بسره زر شي که څوک کاڼې وي یا لوټه د صحرا او جاهلان دي په مثال د مردگانو عالمان دي په مثال د مسیحا او زه رحمان حلقه بگوش د هر عالم یم که اعلی دی که اوسط دی که ادنا